سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي په شمال کې د ناامنۍ د زیاتېدو ادعاوې ناسمې دي. تحرک بسیار خردی بود که در 24 ساعت اول کنترل و از بین برده شد و همچنان بعضی بی‌نظمی ها که در بخش معادن و بعضی خودسری ها وجود داشته هم کنترل شده. په خیبر پښتونخوا کې د 150 پاکستاني پوځیانو وژل، او پاکستان په افغانستان کې د امریکا تګلاره عملي کوي. دا هم پوره خبرونه. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد ویلي بدخشان کې هغه کسان وار له مخې مهار کړي چې سرغړونو ته او خپل سرو ته یې اراده درلوده. ښاغلي مجاهد زیاته کړې امنیتي ځواکونه د امنیتي وضعیت د کنټرول بشپړ توان لري او دې برخه کې د اندېښنې هیڅ اړتیا نشته. ښاغلي مجاهد یک تلویزیون ته په استولي غږ کې ویلي په شمال کې یوې کوچنۍ ستونزه رامنځته شوې وه، خو د نوموړي په وینا دغه ستونزه د رامنځته کېدو په لومړیو 40 ساعتونو کې حل شوې ده. هغه ټینګار کړی چې په شمال کې د ناامنۍ د پراخېدو په اړه راپورونه له واقعیت سره سمون نه لري او امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې دی. د اسلامي امارت ویان یو ځل بیا ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړل شي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو د ګواښونو یا زیان رسولو لپاره استفاده وکړي. مجاهد ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر وړاندې د ګواښ سرچینه ونه ګرځي. تحرک بسیار خردی بود که در 24 ساعت اول کنترل و از بین برده شد و همچنان بعضی بی‌نظمی ها که در بخش معادن و بعضی خودسری ها وجود داشته هم کنترل شده، ولی کدام بحران کلان نیست و نه هم باید از این تشویش شود و در هر کشور هم قدر مشکلات وجود داره. افغانستان اطمینان میده که از این ناحیه به هیچ کشوری ناامنی صادر نمیشه و نه هم کدام آسیب میرسه. امارت اسلامی افغانستان نیروهای بسیار قوی داره و وضعیت امنیتی را کاملا تحت کنترل داره. د روان زیږدیز کال په لومړیو 2 میاشتو کې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د وسلوالو په بریدونو کې 156 پاکستاني پولیس وژل شوي دي. د پاکستان اکسپریس ټربیون د راپور له مخې په وروستیو میاشتو کې پر پولیسو او امنیتي مرکزونو شاوخوا 250 ډرون بریدونه هم شوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پر وړاندې ګواښونه زیات شوي دي. بلخوا د بلوچستان د آزادۍ پوځ بیل ای ادعا کړې چې په مستون کې تازه پر پاکستاني پوځ برید کړی او 10 پاکستاني پوځیان وژلي دي. د روان زیږدیز کال په لومړیو 2 میاشتو کې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د وسلوالو په بریدونو کې 156 پاکستاني پولیس وژل شوي دي. ډیری دغه پیښې په هنګو، بانو، کرک، ټانګ، لکي مروت، ډیره اسماعیل خان او خیبر کې شوي، خو اوس دغه ګواښ د ملکنډ او سوات غرنیو سیمو ته هم غځېدلی دی. د پاکستان اکسپریس ټربیون ورځپاڼې راپور ورکړی چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پر ضد جګړې نوې بڼه غوره کړې ده. د راپور له مخې وسلوالې ډلې د پولیسو او امنیتي مرکزونو په نښه کولو لپاره له ډرون کار اخلي. په وروستیو میاشتو کې پر پولیسو او پوځي مرکزونو شاوخوا 250 ډرون بریدونه شوي. وسلوالې ډلې د ډرونو پر مټ د پولیسو ګزمې، عملیاتي ډلې او مهم امنیتي مرکزونه په نښه کوي. په همدې حال کې یو لوړپوړي پولیس چارواکي یادې ورځپاڼې ته ویلي وسلوال داسې ډرونونه لري چې د اوږد واټن الوتلو توان لري او په ځینو سیمو کې په یو وخت کې له 15 تر 20 پورې ډرونونه لیدل شوي چې د پولیسو لپاره د بریدونو مخنیوی سخت کړی دی. پولیس وايي وسلوالو د بریدونو بڼه هم بدله کړې. کله چې پر یوې پوستې یا د پولیسو پر ګزمې برید وکړي نو وروسته د مرستې لپاره راغونډ شوي ځواکونه هم د حرارتي وسایلو پر مټ په نښه کوي.
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د ډرونونو او نوې څار تکنالوژۍ زیاته کارونه ښیي چې د ترهګرۍ بڼه بدله شوې او د دغه ګواښ د مخنیوي لپاره نوې تکنالوژۍ د امنیتي ځواکونو روزنه او پیاوړي امنیتي نظام ډیر مهم دی. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان د ازادۍ پوځ BLA ادعا کړې چې د بلوچستان ایالت په مستونګ ولسوالۍ کې پر پاکستاني پوځیانو برید کړی چې په پایله کې 10 پوځیان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د یادې ډلې په وینا برید د سړک غاړې د ځای پر ځای شوي ماین په وسیله ترسره شوی او لومړی یو پوځي زغروال موټر په نښه کړی دی. BLA ادعا کړې چې د برید پر مهال د پاکستان پوځ 2 زغروال موټر او یو شمېر نور موټر هم ویجاړ شوي دي. تر اوسه د پاکستان پوځ په رسمي ډول د دې ادعاوو په اړه څرګندونې نه دي کړي. د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې په وروستیو میاشتو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو پر ضد بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي پاکستان په افغانستان کې د امریکا تګلاره پر مخ وړي او د ترهګرۍ ضد جګړې په نوم له امریکا مالي مرسته ترلاسه کوي. فضل الرحمن ویلي پاکستان او امریکا د افغانستان په اړه ګډه تګلاره لري او دواړه هیوادونه د افغانستان پر وړاندې ورته سیاست تعقیبوي. نوموړي ټینګار کړی چې د ترهګرۍ ضد جګړې تر نوم لاندې د پاکستان او امریکا ترمنځ همکارۍ د افغانستان پر وضعیت مستقیم اغیز لري. د پاکستان ډان ورځپاڼې د راپور له مخې افغانستان د پاکستان پر ځای د ایران او منځنۍ اسیا له لارې د بدیلو سوداګریزو لارو کارول پر پراخ کړي چې له امله د خیبر پښتونخوا او په ځانګړي ډول د پېښور او خیبر ولسوالۍ صنعت سوداګرۍ او ترانسپورټ له جدي ستونزو سره مخ شوی دی. د ګمرکي معلوماتو له مخې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وړاندې له پاکستان د افغانستان سوداګري نږدې 9,000 کنټینرو ته رسېدلې وه او ټولیز ارزښت شاوخوا 15 میلیارډ ډالر و. خو په 2023 زیږدیز کال کې دغه کچه تر ټولو لوړ پړاو ته ورسېده چې ارزښت یې شاوخوا 6.7 میلیارډ ډالر و. خو له هغه وروسته په سوداګرۍ کې پرله پسې کمښت راغی. په 2024 زیږدیز کال کې وضعیت لا کړکېچن شو او د پاکستان له لارې افغانستان ته تلونکي ترانزیتي کانټرونه یوازې 11,000 پاتې شول چې ټولیز ارزښت شاوخوا 318 میلیون ډالر ښودل شوی دی. اقتصادي شنونکي وایي د 2025 زیږدیز کال په اکتوبر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترنګټیا دغه ستونزه لا پراخه کړې. خو افغانستان تر دې مخکې هم د بدیلو سوداګریزو لارو د پیدا کولو هڅې پیل کړې وې. د امریکې خزانې وزیر هغو هیوادونو او شرکتونو ته چې له ایران سره سوداګریزې اړیکې لري خبرداری ورکړی او ویلي هغوی باید د تهران سره د همکاریو د دوام او د امریکا مالی سیستم او بازارونو ته د لاسرسي د ساتلو ترمنځ یو انتخاب کړي. واشنګټن پر ایران د اقتصادي فشار د یوې نوې لړۍ لپاره چمتوالی نیسي چې د تیلو پلور بانکي راکړه ورکړي او له تهران سره تړلي د ترانسپورت او لوژستیکي شبکې په نښه کړي. د امریکې خزانې وزیر همداراز ویلي هغه هیوادونه او بنسټونه چې له ایران سره خپلو اقتصادي همکاریو ته دوام ورکوي ښایي د امریکا له ثانوي بندیزونو او مالي محدودیتونو سره مخ شي. نړیوال بازارونو او مالي سرچینو ته د هغوی لاسرسی له ګواښ سره مخ کیدی شي. په ورته وخت کې امریکا هڅه کوي چې د اقتصادي فشارونو په زیاتوالو سره تهران د واشنګټن غوښتنو منلو ته اړ کړي. خو په مقابل کې ایراني چارواکو د امریکا لخوا د نوو بندیزونو ګواښونه یوه تکراري تګلاره بللې او ویلي دي دا ډول بندیزونه به یې بې ګټې ثابت شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د عمان د بهرنیو چارو وزیر به سبا ایران ته سفر وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې نوموړی به له خپل ایراني سیال سید عباس عراقچي سره د سیمه ییزو او دوه اړخیزو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. په کابل ښاروالۍ کې د احتکار څخه د مخنیوي او د بیو د کنټرول کمیسیون د تیلو او غازو نوې بیې اعلان کړي. دغه کمیسیون د نوې نرخنامې له مخې چې نن خپره شوې د 1 لیټر پټرولو بیه 4 افغانۍ، د 1 لیټر ډیزلو بیه 7 افغانۍ او د 1 کیلو اوبلن غازو بیه 6 افغانۍ
ټاکل شوې. موټر چلوونکي او ښاریان وایي اوسنۍ لوړه بیې د تګ راتګ او د توکو د لیږد لګښت زیاتوي. د یک ټلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زما خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا ښې چارې.